نن بحث کو د ابو هريره رضی الله عنه نه. دا په صحابه کرامو کې هغه صحابي دي چې تر ټولو ډېر احادیث د یاد با صحابه کرام مشهور دي په ډېرو روایتو باندې. 5304 احادیث ابو هريره ته یاد. عبد الله بن عمر ته 2610 شیدو، انس بن مالک ته 2200 یادو، عائشه صدیقی ته 2210 یادو، عبد الله بن عباس 1440 یادو، جابر بن عبد الله ته 140 یادو، ابو سعید خدری ته 100 یادو، دارنګ عبد الله بن مسعود ته 840 یادو، عبد الله بن عمرو بن العاص ته 200 یادو، عمر له ته 510 یادو، علی بن ابي طالب ته 510 یادو. دا هغه صحابه کرام د دې روایتونو زیات نه کړل. ابو هريره رضی الله عنه د په اصل نوم کې اختلاف دي. د په نوم کې 10 اقوال دي د نوم څه شی دي. دا هغه صحابي دي چې د نوم سره ډېر خلک آشنا دي، ډېر زیات خلک. نبی رسول الله سره چې کله اول ملاقات وشو یو وفد کې دراغلو دوس قبیلینا، نو نبی رسول الله ونه پښتنه وړي چې مسمک سرم تشری دی عبد الشمس، نو نبی رسول الله ولویل چې بل عبدالرحمن ثاني عبدالرحمن شو. نبی رسول الله شیخ بکر لیکي یوصل او شل نمونه نبی سره بدل کړي دي. ولن دا ورکه زموږ اساس عوام څه کوي د ډېرو باسواده خلکو د مليانو قارئ نمونه غلط دي. سوچ لګي خپل نوم ته ندیو چې بیا ابي و امي یا رسول الله زما مور پلار سره قربان شي. د دې سپیکوریا ابو هريره دا بعضی ودا چې ماشوم پښو سره مینا و، او بعضی وایي چې نبی سم په باغ کې و، دا یو وړو کې سوریو دی باغ نه پکې وبت لري، دا دی سوري کې باغ تر نه وته. نو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ولید دغه په کو چې یا اباهر، د دې وجه نه دا په اباهر ډېر خوشاله کېده. دی بداوی چې نادانی بها حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم په اباهر باندې بابا ماته نبی صلی الله علیه وسلم وکړه. د ابو هريره نه په اباهر دا ډېر خوشاله کېده. هر رونی مذکر ته وي، هريره مؤنث ته وي. د طفیل ابن عمر الدوسی په دعوت دا مسلمان شوی دی، او دا په دوس قبیله کې وو، روس ته راغلی دی. داسې وخت کې راغلی چې نبی سم په مدینه کې دی، او مدینه کې دا اوسېده، نه ښځه نه بچي هېڅوک هم نه و، فقط یو زړه مور ورسره وه، او هغه هم ډېره سخته شدیده مخالفه وه، ده ډېره مخالفه وه. یو ځل کور کې څه باس وکړو، د مورې څه خبرې کړې د نبی سم په رابطه خرابې خبرې کړې. نو ابو هريره ډېر زیات خفه و، نبی سم ته راغی او جاړي. ولې جاړي؟ وایي د الله رسول الله ما مور له دعوته بیا داسې خبرې وکړې ستا په رابطه. بیا ورته وایي چې د الله رسول الله زما مور له دعا وکړه. نبی سم مور له دعا وکړه. ابو هريره اوس لاړم کور ته، چې کور ته لاړم چې ګورو زما مور غسل کوي. ما ویل چې دروازه خلاصه کړم ورشه، ما ته وایي چې مکانه که په خپل ځای ودرېږه. روسي جامې بدلې کړې، زما څنګ ته راغله او کلمه توحید یې ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وایي زه مخکې نبي اسلام ته یو جړا باندې ورغلی وم، دا ځل بیا هم په جړا کې ورغلم، خو خوشحالۍ نه مې وجړل. نبي اسلام ته ورغلم چې د الله رسوله فقد استجاب الله دعوتك وهدى ام ابي هريره الى الاسلام. د ابو هريره مور ته الله تعالی بس اسلام ته دعوت ورکړ. د ابو هريره دغه سره ډېره مینه وه د نبی رسول الله سره، دومره مینه وه، هغه وایي چې زما د رسول الله سره مینه زما د بدن په رګونو کې بیخي ته راغلی وه. او د نبی رسول الله د شمالي دلک المر له سره چې ګوري. ابو هريره به دا خبره هم کوله، الحمد لله الذي هدى ابا هريره الاسلام، الحمد لله الذي علم ابا هريره القران، الحمد لله الذي من على ابي هريره بصحبه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمدلله هغه ذات لري چې ابو هريره ته هدایت کړي، هغه ذات چې قران ورته ښودلی، هغه ذات چې د نبی صلی مرګرو کې درې اثر کړی دی. د شوق او علم سره ډېر ټول وخت دی علم ته ورکړی. زید بن ثابت یو ځل موږ جومات کې ناستو چې نبی رسول الله راغی او ابو هريره مو یو ناستو،
خو نبی اسلام مونږ چپ شو او نبی اسلام وی او سی او غوی ملګرو دعا کوله مونږ پیامین کو نبی اسلام ناس هم پیامین کو نو دې کې ابو هريره چې اللهم اني اسالك ما سالك صاحبيا زما دې ملګرو چې څه وتی الله دا ما تراک واسالك علما لا ينسى او یا الله دې علم ما تراک چې به نه یې د علم پښتنه ډېرې کول د علم پر رابطه ځانم دې وکړو او ډېر په تکلیف سره د علم کړی دی دا روانو د عبد الله بن عباس د کور مخې به پروت دروازو کې پر دولګې نه بدات لري نشي دولګې نه دا په خپل یو ځل وای یو ځل د باندې وروته ټول خلک ګورم بازار کې لګي دي سوداګانی دي او شور دي و سودا دکانداران ته می چې لا تاسو هدایت کی د نبی رسول الله میراث تقسیمي ورشي نبی رسول الله میراث تقسیموي ټول خلک جمعه ترال چې ګور جمعه کې څه هم نشته څوک مونږ کې څوک تلاوت کوي او څوک بل څه کوي کوم څه خو نشته کنه و دا چې جمعه کې ګوري دا مونږ او تلاوت او ذکر اذکار نو میراث ته کنه دا د نبی سره میراث و او ذالک میراث محمد صلی الله علیه وسلم دا د نبی رسول الله میراث د علم سره شوق او مینه ودسته وشي ولګتن د په دې ځای ترات الله دا وی او زړه د دسي وګي او معجزات کې پروت مطلب یا نشم خلکو په ما و سپلای خپيره باندې خودلې خلکو دا ګمان کوي چې دا وایي د موضوع ختم شوی او زه د ولګي نه پروت و تر دې چې ما باندې ابوبکر تیر شو عمر تیر شو و نبی رسول الله شکل راغی وای هغه ما چې ما په سرازه و دې ملګری کور ته ورلو چې هغه لګ د شوده وسره او زه خوشاله شوم چې شوده دا به وسکم و دې کې نبی رسول الله ته وای چې یا ابا هريره ان طريق الى اهل الصفه ودعوه لا شخص بالسفر او غار وزه بزرګ کیم چې الله رسول الله ما ته خو لګره چې اوس کومه کوله سا پیدا شي د قوت راکې پیدا شي او صاحب سفر عزت نفر دي اصحاب صفه د مسجد نبوي اولین طالبان دي یو چوتره په دې وکیل اصل مسافر طالبانو جامع هم سمینه یو خوراک او ساکن وزه په زړه کې ویم چې دا خو لک شود دي که اصحاب سفر ټول به وسکي خو د نبی سم خبره ولاړه چې لاړه مغور راغله چرال و ما ته نبی سلام وایي چې ابو هريره دې اړ کس یو ګیره شو دور په تسکیه وي خذ يا ابا هريره فاعطه داوي فجعلت اعطي الرجل فيشرب حتى يروى الى ان شربوا جميعا ودمر شودو بسکل چې په شودو باندې ور مورش و نبی سلام ما سره جک او خان دي ما ته وایي چې بقيت انا وانت ما تعالی چې پاتې شو نبی سماته ما چې او د الله رسول صدق يا رسول الله وما لو چې فشربت بلو چې اشرب سکل بیا وکړو و بیا مور اې د الله رسول الله نور د شودو ځان الله رب جل وسکم بس دین مې د الله رسول الله وسکم د روس ژوند بیا داسې د روس ژوند چې بیا وادم کړي بچیم شي دي خو الله تعالی باندې سبه دنیا پر راخه کړي دنیا د معاویه په دور خلافت کې د مدینی حاکم پاتې شوی دی د مدینی والی دا پاتې شوی دی او هجرت چې کړه په ډېر مسکنت او په ډېر غربت او فقر کې د کړه دی ابو هريره تقوا ورع چوا د انتهایی زیاته وا د خپل کور د اهل چو دا د شپې په اخیره حصہ کې فاصول چې فاصله وي بس د الله سره تعلق برابر کوي منزله به خلق فاصول یو ځل وینځه وته کتوره سوداني وینځه وده او دله څه تکلیف رسول او مت تشته ولیدل نو د اراده وشي د وینځه اوه هو ته چې لول القصاص يوم القيامه لا اوجعتك كما اذيتنا وی لکه څنګه تا مونږ ته ضرر ورسو کنه ما بس ضرر درسو خو بس قیامت نه ریږي وی خلصو مدینه بس آزاد کړه لوري ورته وای چې یا پلارا خلک مال خبره کې د صرف لار څنګه سره دی چې هغه آزاد کړه پیسو به خرڅ کړي نو د الله و انسان یو ځل مروان بن الحکم پام نه دی او بل چته روپی لیږي سل دینار په دې کې ابو هريره تراغلی دي اکه سره ابو هريره چې دا سل دینار مروان بن الحکم بچا راکړي په دې کې سباله باندې مروان بن الحکم بل اساس را لګل ابو هريره پسې رسول چې پیسې موږ بل چاته لګړي نه هته کې تعالی راغلي دا ولغه غديګه وړي ما تقسیم کړی دي پیسو سره شپږ نه کومه ټول می تقسیم کړی دي وې زه چې کله ما تعالی سترال وې زتا سره درکم او اسه کې بچا په امتحان کو مروان بن الحکم په امتحان کو چې دا څه وای هغه چې معلوماتو کې پرشتیا ټولي صدقه کړي مکمل صدقه کړي
د خپل مور سره به ډیر زیات نیکو کارو ډیر نیکی به د مور سره کوله ډیر زیاته مور ته براغه ورته وایي چې السلام علیک یا امتا ورحمت الله وبرکاته د حرص چې دی حرص دا په دعوت باندې ډیر زیات ډیر حرص په دعوت باندې کوم د دې وجه ابو هريره وایي چې ما دونه پر ولیدل روانو یو عمر نه زیات یو کم ما چې ولکه ما يكون هذا رجل منك سره سکیږي وای ابي بلار مې ورته وای لا تسميه باسمه لا تور خپل نوم ګوره ما اخلاق ولا تمشي امامه مخکې ورنمزه ولا تجري قبله مخکې ته ګوره مکینه کله چې ابو هريره رضی الله عنه مریض شو نو جړلیا ورته ما یو کې ابو هريره ولې جاړي یا ما اما اني لا ابكي على دنياكم هذه په دنیا په څه جاړم ولكني ابكي صدق فرجان لبعد السفر وقلة الزاد سفر ډېر لري دی او توخه سره د سفر کما ده مروان بن حکم باسم د پښتنه تراغه چې کوم ورځ د وفات کیږي دا دی چې اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائي وعجل لي فيه يا الله استغفر ملاقات فخومه زما ملاقات خوخه او دې کې یا الله ما د فرجل وکړه بیا په دې ورځ باندې ابو هريره رضی الله عنه وفات شو